تاسې بیړه کوله. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. البته پرهیزګاران به په هغه ورځ کې په باغونو او د چینو ترڅنګ وي. د هغوی پروردګار چې هر څه هغوی ته ورکړي په خوښۍ سره به یې اخیستونکي وي. بېشکه دوی د دغې ورځې څخه پخوا نیکي کوونکي وو. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هغوی د هغې ورځې له راتګ نه مخکې د شپې له مخې ډېر لږ ویده کېدل. وبالأسحار هم يستغفرون. او بیا دوی د شپې په وروستیو شېبو کې بخښنه وغوښتله. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. او د دوی په مالونو کې حق و د هغه فقیر لپاره چې سوال کوي او هغه فقیر لپاره چې له سوال نه ډډه کوي. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. په ځمکه کې ډېرې نښانې دي د باور کوونکو لپاره او په خپله ستاسې په خپل وجود کې آیا تاسې نه وینئ؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. په همدې آسمان کې د ستاسې روزي هم او هغه شی هم چې له تاسې سره د هغه وعده کیږي. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نو قسم دی د آسمان او ځمکې په مالک باندې دا خبره یعنې وعده حقه ده همداسې یقیني لکه چې تاسې غږیږئ. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم